و یو ځل ته یو زمیندارو د نیمې شپې په یو ځنګل باندې راتېرېدو او ډېر تیز باران هم ورېدو. زمیندار چې لاندې ځمکې ته وکتل نو په ځمکه یې څه وکتل؟ یو د عقاب یعنې د باز جاله پرته وه. هغه ورغی او دا د عقاب دا جاله یې راوچته کړله او چې ویې کتل نو یو انډه ورکړي. زمیندار داسې اخوا دېخوا وکتل او ځان سره سوچ وکړو چې دا انډه دلته ولې پرېږدم. انډه یې راواغستله، کور ته لاړو او په خپل فارم کې دغه انډه د باز انډه راواغستله او د چرګانو انډو سره یو ځای کړله او یو چرګ یې ته کېښوستله. نو لږ وخت وروسته څه چلو شو؟ لږ وخت وروسته د چرګانو د بچو سره سم یعنې د چرګوټو سره سم دې باز هم د انډې نه سر راویستو او بس همالته د چرګانو بچو سره ژوند تېرول شروع کړل. هغوی به چې څه خوړل هغه دم خوړل، هغوی به چې څه څکل هغه دم څکل، هغوی به چې په کوم ځای کې ژوند کوو همالته دیم ژوند کوو. او دې د عقاب بچي ته بس اوس بلکل داسې محسوسېدله چې ګنې دا هم یو چرګوټی دی او د یو چرګ نه پیدا دی، خو داسې خبره نه وه. نو بس همدغه شانتې وخت تېرېدو دغه د خپل ژوند نه ډېر زیات تنګ و، بیخي نه و خوشحاله، ځکه چې بس همدلته خوره او څکه و، همدلته په فارم کې اوسه، بل دا یو خوا هم نه شو تللی. نو په دې وجه باندې د خپل ژوند نه دا ډېر زیات تنګ. نو یو ځل ته د عقاب بچي د فارم په جال کې بر اسمان ته وکتل او څنګه چې اسمان ته وکتل نو بر اوس یو باز یو عقاب روان دی، کله اخوا الوځي کله دې خوا الوځي، ډېر زیات اوچت دی، آزاد ژوند کوي او کوم خوا چې د هغه خوښوي هلته تللی شي. نو ده چې د خپلې زندګۍ ته وکتل او د هغه زندګۍ ته وکتل نو ځان سره یو سوچ وکړو، یو ارمان یې وکړو چې یا الله کاش ستا په دربار کې به څه کم شي وو چې زه هم داسې عقاب پیدا کړی وی، چې ما هم داسې آزاد ژوند کوو، چې ما هم داسې خوشحاله زندګي تېروله. خو ده ته هېڅ پته نه وه، ورته معلومات نه وو چې را زه هم د عقاب بچی یم، زه هم همدغه شان الوتلی شم. خو بس د چرګانو بچو سره یعنې چرګوټو سره وخت تېر کړو نو دغه شی ته جوړ شو. نو ګرانو ملګرو همدغه حساب او کتاب او همدغه کیسه ستا هم ده، همدا تا ته وایم. کله چې تاسو په فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک یا همداسې یو کامیاب انسان وګورئ، یو شتمن انسان وګورئ، یو مشهور انسان وګورئ، نو ستاسو ذهن ته همدغه سوچ، فکر او ارمان کوئ او که نه یا الله کاش چې زه هم داسې وی، یا الله چې ما ته دې همدا راکړی وی، کاش چې ما هم داسې ژوند تېرولی نو څومره به ښه وی. خو تاسو ته هېڅ پته نه لګېږي چې ته پخپله هم یو باز یې، یو عقاب یې، ته پخپله هم یو زمری یې، تر دې خلکو نه هم ډېر زیات مخکې تللی شي، تر دوی خلکو نه هم ډېر څه لاسته راوړلی شي، خو بس ځان به پېژنې. او بالکل ته یو شاهین یې، ته ډېر مخکې تللی شي، خو تا اوسه پورې خپل ځان نه دی پېژندلی. تا خپل ټول عمر د چرګانو سره تېر کړی، د چرګوټو سره دې تېر کړی. د چرګانو د چرګوټو نه دلته مطلب دا دی چې تا خپل ټول عمر د داسې خلکو سره تېر کړی چې هغوی سره ستا هېڅ قدر نشته دی، هغوی نه په خپل ژوند کې په خپله څه کړي دي او نه تا پرېږدي چې ته مخکې لاړ شي او کامیاب شي. بس په اخره کې درته صرف یو خبره کوم او دا یو خبره ځان سره همیشه په یاد ساتئ، که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل ځان کې عقاب پیدا کړئ، په خپل ځان کې زمری پیدا کړئ، نو بیا به تاسو یو کار خامخا کوئ او هغه دا چې دا فضول ایپس به پرېږدئ، ټیک ټاک، پبجي، فیسبوک، د دې نه لږ ځان وزګار کړه او ځان سره لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه، د ځان نه پوښتنې وکړه چې آیا زه په صحیح لار روان یم، په غلطه لار روان یم، آیا زه خپل وخت ضایع کوم او که نه زه خپل وخت یوټیلایز کوم، د دې نه زه فایده اخلم. وخت ستاسو نه روان دی، در باندې را روان نه دی، نو ډیلیټ کړه دا فضول ایپس او پرېږده دا فضول خلک او انشاءالله ګارنټي در کوم چې په یو کال کې دننه تاسو به خپل ځان باندې فخر وکړئ.